سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د بابړي د خونړۍ پیښې 88 کاله پوره شول د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لارې د بیا پرانستلو هڅې او په ترکیه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترور هڅه شنډه شوه د ولسمشرۍ ساتنې ادارې راته لارښوونه وکړه چې بلې الوتکې ته ولاړ شم هغوی غوښتل چې زه په یوه بله الوتکه کې ولاړ شم د امنیت کچه یې هماغسې وه هغوی غوښتل چې زه دا کار وکړم نو ما هم وکړ زه هغه څه کوم چې هغوی راته وایي ما ته ډېر ګواښونه کېږي دا هم پوره خبرونه د 1940 کال د اګست په 12 د خیبر پښتونخوا د 400 په بابړه میدان کې پر یوه لاریون د پاکستاني ځواکونو لخوا ډزې وشوې د راپورونو مخې په دې پیښه کې سلګونه پښتانه ووژل شول او ټپیان شول د بابړې پیښه د پښتنو په تاریخ کې د یوې خونړۍ پیښې په توګه یادېږي او هر کال د اګست 12 د بابړي د شهیدانو ورځې په نوم لمانځل کېږي په دې ورځ د وژل شوو کسانو قرباني او د پښتنو د سیاسي مبارزې تاریخ یادېږي د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له ملګرو ملتونو نړیوالو مؤسسو او تمویلونکو سره د افغانستان د سکتوري ادارو د لومړیتوبونو د شریکولو په موخه لومړی ناسته وکړه اقتصادي معاونیت ویلي په دې ناسته کې د زیربناو او تجهیزاتو ښوونیزو پروګرامونو پراختیا او ظرفیت لوړونې په برخو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې لومړیتوبونه له تمویلونکو سره شریک شول یاد معاونیت زیاته کړې دغه بهیر به د افغانستان د واقعي اړتیاو پر بنسټ د مرستو د همغږۍ او پرختي همکاریو په برخه کې مرستې وکړي په ورته مهال د تمویلونکو بنسټونو استازو د دغو لومړیتوبونو شریکول مهم بللي او ویلي دي چې دغه ګام به له هغو سره د راتلونکو پروګرامونو په غوره تنظیم کې مرسته وکړي د اقتصادي معاونیت د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت د 14 سکتوري ادارو لومړیتوبونه به هم په تدریجي ډول له تمویلونکو سره شریک شي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو د بیرته پرانستلو په اړه له اړوندو دولتي چارواکو سره خبرې او هڅې روانې دي د ګډې خونې مسؤلینو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګریزې لارې ژر بیرته پرانستل شي څو د سوداګرو او ترانسپورتي شرکتونو ستونزې راکمې او د سوداګرۍ بهیر بیرته عادي حالت ته راوګرځي دوی ټینګار کوي چې تر اوسه د لارو د پرانستلو په برخه کې کوم د پام وړ عملي پرمختګ نه دی شوی خو د خبرو اترو لړۍ لا هم دوام لري د سوداګرو په وینا د لارو اوږدمهاله تړل کېدل د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ او د توکو پر لیږد مستقیم اغیز کوي او د دواړو لورو لپاره مالی زیانونه رامنځته کوي د ګډې خونې مشران تمه لري چې د روانو خبرو له لارې د ستونزو لپاره دایمي حل وموندل شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګرۍ لارې بیرته پرانستل شي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی چې په ترکیه کې د ناټو له غونډې وروسته د ایران د احتمالي برید د ګواښ له امله په پټه له ایرفورس 1 څخه یوې بلې پوځي الوتکې ته انتقال شوی و ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ ساتنې ادارې ورته د بلې الوتکې د کارولو سپارښتنه کړې وه او زیاته کړې یې ده چې دته ډېر ګواښ کېږي د سی بي اس نیوز د راپور له مخې امریکایي استخباراتو د ټرمپ پر الوتکه د توغندیو د برید یو باوري ګواښ کشف کړی و امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی چې په ترکیه کې د ناټو له غونډې وروسته د ایران د احتمالي ترور د ګواښ له امله په پټه بلې الوتکې ته انتقال شوی و ټرمپ ویلي دا پریکړه د امریکا د پټو امنیتي ځواکونو او پوځ په سپارښتنه شوې ده د راپورونو له مخې ټرمپ له ایرفورس 1 څخه یوې کوچنۍ پوځي الوتکې ته انتقال شوی او اصلي الوتکه د پام اړولو لپاره کارول شوې ده
د ولسمشرۍ ساتنې ادارې راته لارښوونه وکړه چې بلې الوتکې ته ولاړ شم. هغوی غوښتل چې زه په یوه بله الوتکه کې لاړ شم. د امنیت کچه یې هماغسې وه. هغوی غوښتل چې زه دا کار وکړم، نو ما هم وکړ. زه هغه څه کوم چې هغوی راته وایي. ما ته ډېر ګواښونه کېږي. د راپور له مخې دا پټ اقدام ځکه ترسره شو چې امریکا د ایران او د هغه د متحده ډلو له لوري د یو ګواښ په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. د سی بي اس نیوز د ځانګړي راپور له مخې د امریکا استخباراتي ادارو یو باوري پلان کشف کړی و چې پکې د ترکیې له پلازمینې انقرې څخه د ټرمپ د وتلو پر مهال پر هغه الوتکه د توغندي د توغولو هڅه شامله وه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي ایران له پاکستان سره د اړیکو لا پیاوړتیا ته چمتو دی او غواړي له دغه هیواد سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، کلتوري او امنیتي برخو کې دوه اړخیز همکاري پراخه کړي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ په تهران کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره د لیدنې پر مهال کړي دي. پزشکیان ویلي ایران چمتو دی چې له پاکستان سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي تهران ته د سفر موخه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني د پاکستان د وروستي سفر پر مهال د شوې هوکړې او تفاهمونو تعقیبول دي. د روسیې د پاور مشنیز تخنیکي شرکت مسؤلینو د افغانستان برېښنا شرکت له رئیس عبدالحق همکار سره په کتنه کې د افغانستان د برېښنا تولیدي فابریکو د اساسي بیارغونې او د تجهیزاتو د نوي کولو په برخه کې د پانګونې لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ملا عبدالحق همکار د یاد شرکت له مسؤلینو سره د لومړنیو تخنیکي ارزونو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په ورته مهال د روسیې د پاور مشنیز شرکت د سوداګرۍ برخې مسؤلینو ویلي دوی غواړي په افغانستان کې د شته برېښنا تولیدي فابریکو لومړی تخنیکي ارزونه ترسره کړي څو د دغو فابریکو د اساسي بیارغونې، د تجهیزاتو د نوي کولو او د تولیدي ظرفیت د لوړولو لپاره خپلې طرحې چمتو کړي. روسي پانګوال غواړي د برېښنا تولید فابریکو پر اساسي بیارغونې او تجهیزاتو نوي کولو پانګونې وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس الحاج ملا عبدالحق همکار خپل کاري دفتر کې د روسي هیواد پاور مشینز تخنیکي کمپنۍ مسؤلینو سره ګډه ناسته کې د تولیدي فابریکو پر اساسي بیارغونې او تجهیزاتو نوي کولو خبرې وکړي. ناسته کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس الحاج ملا عبدالحق همکار هیواد کې د برېښنا تولید فابریکو اساسي بیارغونې، تجهیزاتو نوي کول او ظرفیت لوړونې برخو کې د پانګونې فرصتونو او اسانتیاوو یادونه وکړه چې په وینا یې د افغانستان برېښنا شرکت له روسي پاور مشین کمپنۍ سره د تخنیکي لومړنیو ارزونو برخه کې هر ډول همکاري کوي. د روسي پاور مشین کمپنۍ سوداګریزې برخې مسؤل ښاغلي ډینس روداکوف وویل چې دوی غواړي افغانستان کې د شته تولیدي فابریکو لومړنۍ تخنیکي ارزونه وکړي څو اساسي بیارغونې، تجهیزاتو نوي کولو او ظرفیت لوړولو لپاره خپلې طرحې جوړې کړي. افغانستان دا مهال د برېښنا یو شمېر فعالې تولیدي فابریکې لري چې لنډ مهال کې د تولید پر زیاتوالي او تجهیزاتو پر نوي کولو په پراخه کچه کار شوی ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ خونې د معلوماتو له مخې د ایران یو لوړپوړی دولتي پلاوی د دغه هیواد د کرنې وزیر په مشرۍ نن کابل ته راغلی دی. د یادې خونې په وینا دغه پلاوی به له افغان چارواکو سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د همکارۍ، سوداګرۍ او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. طبعا د ایران د پلاوي د سفر پر مهال د دوړو هیوادونو ترمنځ د کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ، پانګونې او د کرنې په برخه کې د ګډو همکاریو د پراختیا په اړه هم بحث وشي. د ایران کرنې وزیر په مشرۍ د لوړپوړي پلاوي د کابل سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې روانې دي. د یادول چې په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان اړیکې په ځانګړې توګه سوداګریزو اړیکو پیاوړې شوې دي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبرې سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې.